د طالبانو مشر نړۍ سره د شریعت په رڼا کې تعامل کوم. سلام سړی مشي، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدغه سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت وینا کې ویلي چې د نړۍ سره د شریعت په رڼا کې تعامل کوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د معلوماتو په اساس نن شنبه جولای 9 چنګاښ پر 18 د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ د مولا هیبت الله اخندزاده په امامت ترسره شوی او خلکو ته یې وینا کړې ده. د سرچینې د معلوماتو په اساس د طالبانو رهبر خلکو ته وینا کې ویلي چې له نړۍ سره د شریعت په چوکاټ کې تعامل کوي او په خبره یې د شریعت تر احکامو به هیڅکله ورتېر نه شي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.